سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار په دارالمان سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت په دروازه کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 10 تنه وژل شوي او څه باندې 10 نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سانکزی وایي دغه پیښه نن غرمه مهال نږدې 1 بجه همال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یاد وزارت د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. له دې سره سم د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو کور کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن له غرمې مخکې په زورآباد سیمه کې رامنځته شوې، خو تر اوسه د دغه چاودنې نوعیت او د وژل شویو کسانو هویت روښانه نه دی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. له دې سره سم ویل کیږي په یاد کور کې ترهګر اوسېدل او وژل او ټپیان شوي کسان هم ترهګر دي. د ننګرهار په مرکز کې پوهنې ریاست ته نږدې 3 ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول. د دغه ولایت د رسنیو دفتر مسؤل وایي نن سهار نږدې 10 بجې لومړی یو ځانمرګي بریدګر د پوهنې ریاست مخې ته خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغې وروسته دویم ځانمرګي بریدګر چې غوښتل په یاد سیمه کې طب پوهنځي ته ننوځي، خو د افغان ځواکونو له لوري په نښه او په ټپي حالت کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې او دریم یې د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي له دې پیښې وروسته په سیمه کې یو موټر بم هم د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف او شنکړی شوی دی. د دې سره سم د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې له امله 12 تنه ټپیان شول. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د میرزادین په سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 8 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. دغه نښته نن سهار وختي د ولسوالۍ په بړمګندې سیمه کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ ترسره شوې ده. د پکتیا د والي ویاند وایي په دې پیښه کې یو پاڅون کوونکی هم وژل شوی او د همګړۍ په ساحه کې وضعیت ارامه دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.